د کمیونست ملحدین، د کلیسا مزدوران، د کفر غلامان هر وخت په دې انتظار کې دي چې د اسلام پر یو حکم باندې اعتراض وکړي، د اسلام یو حکم کمزوری کړي. هر وخت د ملحدین، د کفارو، د سپیانو مزدوران دا په دې انتظار کې دي. ګوره اوس موسی په یو واقعه کې اکسیډنټ یې وکړي، هغه مړ سلو، موسی مړ سلو. د موسی د مرګ په وجه باندې دا خلک ورباب ته جواز ورکوي، دا خلک موسیقي ته جواز ورکوي. یعنی دا د چا پیروکاران دي، دا د چا پر لاره باندې روان دي. ګوره چې یو شی موسیقي، میوزیک چې هغه قرآن هم حرام کړی دی او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حرام کړی دی. نن ته راځي چې موسیقي به داسې وي، موسیقي ته به څوک بد نه وایي، د موسیقي به جلا ورځ وي. یعنی ته څوک د چا لاره پروموټ کوي، ته د چا کلچر پروموټ کوي، دا د کفارو کلچر دی. که ته واقعي مسلمان یا واقعي د مسلمان زوی، ته به هیڅکله د قرآن خلاف قدم پورته نه کړې، ته به هیڅکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف قدم پورته نه کړې. صحیح ده موسیقي څوک اوري لیکن دې ته ګناه وایي، دا بله خبره ده. لیکن ګناه ته ګناه نه ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخر زمانه کې به، آخر وخت کې به زما په امت کې داسې خلک پیدا سي چې موسیقي میوزیک به اوري، دې ته به ګناه نه وایي، دې ته به حلال وایي، دې ته به جایز وایي. داسې کسان به په ورځ د آخرت الله به دوی ته د خنزیر شکل ولره ورکړي او الله به دوی ته د بیزوګیانو شکل ولره ورکړي. او داسې خلک په دنیا کې هم الله ذلیله کوي او په آخرت کې به هم دوی ته لپاره سخت عذاب وي. نو مسلمان یې، نو کم از کم ګناه ته ګناه ووایه. که مسلمان نه هندو یا عیسائی بیا کوه، دا نور خبرې وکوه، نور خبرې د هندوانې هم کوي، د عیسایانې هم کوي، بیا پروا نشته. ته مسلمان هم وایه او ګناه ته